د خپل امت په هر یو غم کې ناقرار نبی شمع قربان لتان یا زما سردار نبی د خپل امت په هر یو غم کې ناقرار نبی شمع قربان لتان یا زما سردار نبی د خپل امت په هر یو غم کې ناقرار نبی قدرمن عمران الله معراج مدا سات تاسو ما ګورئ زما د یوټیوب چینل عمران الله معراج د اتوار ورځ وا خوږ نبی امام الانبیاء صلی الله علیه و آله وسلم خپل ټول غلامان آزاد کړل او دا ساعتونه چې کوم دي د خوږ نبی صلی الله علیه و آله وسلم په دنیا کې اخرنی ساعتونه دي د بیماری شدت دومره سیوا او چې هغه به بیهوش کېدو حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها تاسو کې چې عائشہ زموږ په کور کې 100 دینار پراته دي هغه ورته فرمایي چې دا الله رسول صلی الله علیه و آله وسلم زموږ په کور کې 2 دینار پراته دي خوږ نبی صلی الله علیه و آله وسلم ورته وایي دا صدقه کا د دې وینا سره خوږ نبی صلی الله علیه و آله وسلم بیهوش شو چې څنګه په هوش کې راغی اولنې تاسو د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها دا کوي چې عائشہ تا صدقه ورکړه هغه ورته فرمایي چې دا الله پاک رسوله مونږ ستا په خدمت کې نو ما صدقه نه ده کړې خوږ نبی صلی الله علیه وسلم د غصې په انداز کې ورته فرمایي چې ما تا ته ونه چې صدقه ورکا او د دې وینا سره بیا بیهوش شو بیا چې کله په هوش کې راغی بیا د تاسو کوي چې عائشہ تا صدقه ورکړه هغه ورته فرمایي چې دا الله رسوله او ما صدقه ورکړه صلی الله علیه و آله وسلم د دې سره خوږ نبی صلی الله علیه و آله وسلم او فرمایي چې الحمدلله زبر الله پاک سره څنګه میلاویدم چې په دنیا کې زما په کور کې 2 دینار پراته دي خبرونه دی واقع شریکول مقصد دا دی چې موږ خپل بچا پیرچل کې وګورو د وبا د وجې زموږ بچا پیرچل کې غریبه طبقه ډېره زیاته متاثره ده موږ چې د هغې هستۍ امتیان یو نو پکار دا چې د هغه په تعلیماتو باندې موږ خپل عمل تیر کړو که زموږ بچا پیرچل کې کم شتمن خلک چې دي هغه خپل د محلې 2-3 کوره داسې سپورټ کې چې د هغو وس نه رسي او ډیلی ویجز دي کم چې په دیاړۍ باندې خپل روزمره ژوند چې کوم دی هغه تیروي خپل ضرورت پوره کوي نو ما د نښ ښکاري چې زموږ په معاشره کې به د دې لاکډاون د وجې نه یو کس هم د ولږې سره پاتې شي دا حقیقت ته یو ملګری د هسپتال دا ویډیو را لېږلې ده چې هسپتال نوم نه اخلم الله پاک دې کې زموږ دارونه کم چې خدمت کوي زموږ او ستاسو الله پاک د هغو هم حفاظت وکړي الله پاک زموږ او ستاسو هم حفاظت وکړي او د روژې دا مبارکه میاشت ده هر څوک ډېر زیات عبادتونه کوي الله پاک دې دا عبادتونه زموږ قبول کړي خو یو خبره دې موږ ته یاد وي که زما او ستا په محله کې یو داسې غریب سړی چې هغه په نهره باندې روژه نیسي او په نهره باندې پیشمنۍ کوي نو زما او ستا د روژې دا غټ د قرآن مجید ختمونه غټ عبادتونه دا مشکله ده چې قبول شي الله پاک دې هم د دغې هستۍ په لاره باندې ما او تا روان کړي د لوی الله په امان